بریګیډیر عنایت د 9 په ورځ خپل بیان جوډیشل کمیشن ته دوامدار وسات. بریګیډیر عنایت په 14 دسمبر کال 2014 د آرمي پبلک سکول د حمله اورو خلاف د فوزي اپریشن مشري کړې و. د سره د پیښې په حق له د معلوماتو د لپاره عدالتي کمیشن د ګل په ورځ تفصیلي ناسته کړې و. د شروع په ورځ بعد د آرمي پبلک سکول د هغه وخت د بورډ اف گورنرز مشر بریګیډیر منتصر اعظم خپل بیان کمیشن ته ورکوي. د ای پی ایس د وجلو شو ماشومان کورونو تر اوسه د کمیشن په پلټنو اطمینان څرګند کړی دی. د یو وجل شوي ماشوم پلار اجون ایډوکیټ وایي د دې مقصد په پیښه کې د امنیتي چارواکو امکاني غفلت معلومول دي. دا زموږ کوشش هم دا و چې یاره هغه خلک په دې کې راشي چې څوک په هغه ټایم باندې په خپلو سیټونو باندې ناستو غفلت د چا نه شي څوک د دې اخر څوک خو به ذمهواري کنه. نو دا یو حقیقت دی چې موږ د خپل جوډیشل کمیشن نه ډېر زیات مطمئن یو او ورسره دا ریکویسټ هم کوو جوډیشل کمیشن نه چې کم از کم کله د انکوایري کمپلیټ شي نو دا د کم از کم پبلیکلی اوپن شي چې خلکو ته پته ولګي چې واقعي داسې والدین وو چې هغوی د خپلو بچو د خپلو شهدا تپوس وکړو. خو کمیشن وړاندې د هغه وخت د کور کمانډر لیفټننټ جنرال هدایت الرحمن، د آرمي میډیکل کالج میجر ډاکټر عاصم شهزاد او د بورډ اف گورنرز میجر عمران هم د بیانونو ریکارډ کولو دپاره غوښتي وو. د کمیشن ویان لا دا نه واضح کړی چې پاتې پوځي افسران به خپل بیانونه کله کمیشن ته وړاندې کوي. خو د یو شهید ماشوم پلار عابد رضا بنګش وایي د کمیشن مشر جسټس اشتیاق ابراهیم ته وویل دوی به هله مطمئن کیږي چې د پلټنو حتمي رپورټ وویني. ما هغې ته مې چې موږ 50% مطمئن یو. ما هغې ته پوه چې 50% ولې نو ما ته مې چې 50% دی لا چې تاسو کوم پروسس شروع کړی دی دس از ویری ګډ ښه روان دی ډېر ښه طریقه کار روان دی. باقي 50% چې کله تاسو خپل انکوایري رپورټ را میدان ته کې او پبلیک کې هغه به بیا موږ ګورو چې تاسو انکوایري څنګه کړې ده. دین وی ویل بی 100% سیټسفاید چې دا انکوایري وشي دې کې چې کم ذمہدار خلک دي هغوی ته د سزا میلو شي نو چې بیا کم خلک داسې په پوسټونو او داسې ځایونو کې ناستي چې د کم ډیوټي د بچو او د دې مخکې راتلونکي نسل حفاظت چې هغوی پکې دا غفلتونه کوي. کمیشن ته عدالت په شپږ اونو کې د حتمي ریپورټ ورکولو ویلي وو، خو بیا کمیشن د عدالت نه د حتمي ریپورټ دپاره نوره موده وغوښته. تر دې دمه د ای پی ایس د وژل شوو ماشومانو کورنو، د صوبایي حکومت چارواکو، عام ولس او د پولیسو په ګډون د داخله چارو د هغه وخت لړپوړو چارواکو کمیشن ته بیانونه ورکړي دي. یاد دې وي چې په 14 دسمبر کال 2014 کې په آرمي پبلک سکول د ترهګریزه برید په دوران د سکول د 132 ماشومانو په ګډون ټول 140 کسان وژل شوي. د پیښې وروسته د وژل شوو ماشومانو کورنو د دې پیښې د پلټنو دپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو دوامداره غوښتنې کولې. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی ډیو نیوز پیښور.